السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن مې دله د افاق او د نفیس یو فني ورکوټی غوندې کلیپ روړی دی، لکه ډېر لوی نه دی، د 8 منټو دی خو ډېر زیات فني دی. تاسو یې وګورئ، ډېر خوند به دله درکړي. یا نفیسه ته ورشه دا ورچا مات که دا کم خڅمړې دې راغلی دی ورډزئ ورشه چا به څوک دې ویې ګوره. یاره بیبي یو خو ستا نه تنګ شو، ورشه په خپله یې ګوره که نه، تاله به کم کارونه کوو. وایي ویم دا د دې زمانې اولاد دی چېرې له پلار ډوچو نه چېرته کار کوي نه روزګار پلنګ وناستې پاڅه. نه بیبي زه نه ځم، ته په خپله ورځه که نه وایي. په دې سپین سربوز زه سرمېږمه چې ستا په شان اولاد مې راوړي دي چې دا څوک خڅمړي دي. یا خڅمړیه دا څوک یې چې داسې نیغ راته ګوري، څه چل دی؟ یاره ترورې ویم خبره مې راته دا کوله چې په دې ټوله محله کې ته ډېره زیاته ښکلې که نه. وایي خڅمړیه میراج شي چې دا خڅمړې لاسوکو زما نه خو بله بدرنګه ښځه نشته دی او ما ته وایي ته خشتی چې د ده ماڅخه خراب وکړه دا څوک. نن مې څېره څې ښکلې اشنا مملوق راله لاسونه ټول تور کړل. خاوند مې را سره په سپین سر واده کړي دي، نو که په ځوانۍ کې مې کړو د قصبې خو به مې غټ اوس په مې ځان له یو انګور راوڅتې وه. دا څه په لانجو اوښتې یا دا بیا څوک خڅمړې دی؟ یا نفیسه راشه که نه، په کلي کې خو راله لانجې کولې هغه سکول دې م پرېښوسته. ته ورشه چې دا بیا څوک خڅمړې دی ور یې مات که. شا به ورشله مړه بیبي زه ګیم کوم که نه، په خپله ورځه زه دلته د ستا کارونو له لیم راغلې. وایي ویم پلار ته تلې که نه، هغه خواښې به مې ټوله ورځ ګیلې کولې خو ما به نه منله. اوس مې ومنله، هر څه به زه په دې زړو هډوکو کومه. وایي تا خو بیا هغه د لیټرین لوټه راغلې، بیا څه چل دی؟ ویمه تورې په خدای بسي او په تا بسي په والله چې ویمه ډېره خسته که نه. وایي خڅمړیه میراج سي ستا بل کار شته او که نه، او راځې او ته خستې او ته خستې. دا لا څنګه سړی دی؟ دا خو سم دم دی که نه، لیونیم نه دی. او دا دویم دریم ځل شو چې ور راته ډزې او ته ښکلې او ته ښکلې چې دا څه چاپ دی؟ الو دوی خو دلته لامبي، صبر وکړه بچي، تاسو ته زه اوس چل وښیم. ارے نفیسه جامې وتښتو یې ګیرې کې. هو چې دوی بیا د عشقه اوبو کې لامبي نه. دا خو هغه سړی دی، هغه زموږ د کور دروازه چوډوي. صبر وکړه تا ته مو زه عقل ښیم. وای که نه مورې ملا مې ماته ده. جانو ستا دپاره زه د اسمان نه ستوري م راکوزولی شم او زما په شان باتور ځوان به درته اړومېلو نه شي. پوه شوې که نه؟ ښه صبر وکړه بچي، اوس پرې د باتورې پته ولګي.
جانو ما سره به واده کې ما سره ګینې کور ته هلې تیلې وایم تیلې تا ته خو زما د باتورۍ پته ده که نه دا څنګه څاګې راوړې دي څاګ نه دي پاڼې خو پکې نشته تش ډکې دي ډکې چې دا بیا څوک دي هغه نفیس هم نشته چېرته چینولو پسې وتی دی ورکه چې زه ورپاڅم څه د کارونو نه تنګه سو او څه د دې ګړز ګړوز نه تنګه شومه وای ښځه مړیه ته بیا رالې خو اوس به راته بیا وې که نه چې ته ښکلې او کنه ترورې وګوره اوس په خپله پوه شوې همدغه مې غوښتل که نه ښځه باروکه چې اوس دې د ځان په خوږو پوه کړم څه شو هغه لرګي مې کوم ځای کې پروت دی څه شو ودرېږه وتښتېدې که نه نره خو که بل څه لرالي هغه به دې د دنیا اخرنۍ ورځي یاره ته دې سړي نه خو زه ویارېدم چې دا څوک دی او چې راځي نن دا سړی چې مې کښېلي راځي دا خبره ورته څپا کومه هغه ته خو ما غږ نه کو چې دا څوک دی توپو ډېر زیات فقران راغلی دی هغه د هغه لوپر سړی مې را روان دی ته به وایې کې کولنګي چرګې چېرته جنګولې دي راځه راځه ته به وایې که ملک دې پته کړی دی خوشې تشې ګرځې ټوله ورځ وګرځې او دا وخت راشي او بس خالي ډکېږه او تچېږه د کار روزګار خو ته نه شوې یا ښځې دا په تا بیا څه چل شوی دی چې غوسه غوسه یې خو اوس د کاره رالم که نه یا سړیه خبره دا ده چې دا درېیمه څلورمه ورځ ده چې یو سرخوړلې سړی راځي او ما ته ور وټپوي او بیا راته وایي چې ته ښکلې او ته ښکلې څه د دې سړي دا جرت چې تا ته وایي ته ښکلې د سیطان نوم هم واغېسته او راحاضر شو همدغه دې سړیه راپاڅه چې ورځو راځه ښځې غلې غلې راځه هله چا به څه پر سړیه او چې ما ته څنګه وایي چې ښکلې چې سر دې پې په لرګي وایي که څل خوړلې دا ته بیا څه لرالې پړه دې څه ارمان دی وایه راته چا به وایم ترورې همغه زوړ مولا او زړې تراوې ترورې ډېره زیاته ښکلې که نه ښځه زه ښکلې شوم نو ستا را باندې څه نو ترورې دغه خبره دې خاوند ته مو که نه چې ټوله ورځ زموږ زنانو ته سترګې وخي تېښتې له ترې راغلي یو څه شوې لکه د عینک والا جن غیب شوې پرېتم خو دې نه نن دې غمبینه کومه